د القاعده غړو د کابل په وزیر اکبر خان کې کورونه اخیستي دي. دا چې څنګه په څومره یې اخیستي دي، طالبانو ورته څنګه ځای ورکړی دی، ټول در سره په همدې ویډیو کې شریکوم، خو لومړی چینل سبسکرایب کړئ. پر افغانستان د طالب ملیشو له واکمنېدو وروسته ګڼې ترهګرې ډلې افغانستان ته راماتې شوي او دلته یې په بېلابېلو ځایونو کې خپل مرکزونه جوړ کړي دي. تازه د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي دي چې د القاعده ډلې مشر ایمن الظاهري د طالب ملیشو له مشر ملا هیبت الله سره بیعت کړی دی او هغه یې د ټولې اسلامي نړۍ مشر او امیر بللی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي دي چې د القاعده ترهګرۍ شبکې یو شمېر غړو د کابل په تر ټولو مهمه او ډیپلوماټیکه سیمه وزیر اکبر خان کې کورونه نیولي دي او هلته له خپلو کورنیو سره اوسیږي. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د طالب ملیشو له واکمنېدو وروسته یوازې د القاعده 400 مهم غړي د افغانستان جنوب او جنوب لویدیځو سیمو کې اوسي. راپور زیاتوي چې د القاعده ډله پلان لري د افغانستان په ختیځ کونړ کې یو ځل بیا خپل مرکزونه فعال کړي. ویل شوي دي چې په یادو مرکزونو کې به د دې ډلې غړو ته روزنه ورکول کیږي او نور نوي خلک به هم یادې ډلې ته جذبوي. القاعده هغه نړیواله ترهګره ډله ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زرګونه انسانانو ته مرګ ژوبله یې اړولې ده. د طالبانو تیر حکومت هم د همدې القاعده ډلې له لاسه ړنګ شو. اوس دا دی بیا طالب ملیشې غواړي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل کړي. په دې ډول کارونو سره افغانستان په نړیواله سطحه له انزوا سره مخ کېدی شي. که دا حالت همداسې روان واوسي، افغانستان به یو ځل بیا له نړیوالو بندیزونو سره مخ شي او دلته به شته اقتصادي بحران نور هم زیات شي چې د یوې لویې فاجعې په څېر رامنځته کېدی شي. نه یوازې د القاعدې شبکه په افغانستان کې د فعالېدو په حال کې ده، بلکې نور ګڼې ترهګرې ډلې افغانستان ته راستنې شوي او دلته یې خپل مرکزونه فعال کړي دي چې له هغو ډلو ازبک او چیچن، داعش او پاکستاني طالبان یادولی شو. دا داسې ویل کېږي چې پاکستان په طالب ملیشو فشار راوړی چې پاکستاني طالبان باید د افغانستان داسې سیمې ته ولېږدوي چې له پاکستان سره په کرښه نه وي پراته. د پاکستان پوځ او د طالب ملیشو حکومت کوښښ کوي چې پاکستانی طالبان د افغانستان شمال ته ولېږدوي. بل پلوه بیا په دې وروستیو کې داعش خپل بریدونه پر طالب ملیشو ډیر کړي دي. له تاسو مننه کوم چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د القاعده شبکې په افغانستان کې بیا فعالېدو په اړه تاسو خپل نظر په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو